په قطار کې ولاړې ټکسي موټر په لومړي ځل په ترینکوټ ښار کې لیدل کېږي چې عام اوسیدونکي تر خپل اصلي ځایونو پورې رسوي. ځایي مسؤلین وایي دغه ګام یې خلکو ته د اسانتیاو رامنځته کېدو په موخه کړی او په وینا یې هڅه به وکړي د ښاري ټکسیو دغه خدمات د ولایت تر ټولو سیمو وغځوي. دوی زیاتوي دغه ښاري ټکسي به په لږو پیسو او په خوندي ډول ټول تر خپلو ځایونو ورسوي. ولایت کې دا فرصت برابر کړي د ولس لپاره تر څو موږ په ښار کې ښاري ټکسي او اطرافي ټکسیانې جوړې کړو، ځکه مخکې دلته پر دې لینو عموما په روزګان ښار کې ښاري ټکسي شتون نه درلودلی. موږ دا ښاري ټکسیانې برابرې کړل دې په خاطر چې ولس په ښه ډول په وسعت توګه ولاړ شي تر خپله منزله پورې. نو مخکې خو ښاري ټکسیانې په روزګان کې شتون نه درلودلی، اوس دا فرصت مو ورته برابر کړی. یو شمېر ټکسي چلوونکي وایي دوی به هڅه وکړي چې 24 ساعته ښاریانو ته د ترانسپورټ خدمات وړاندې کړي او خلک خپلو اصلي ځایونو ته ورسوي. دوی زیاتوي تازه پاله سوي ټکسي له ټولو معیارونو سره برابرې دي او ښاریان کولی شي په خوندي او معیاري ډول ترې ګټه واخلي. خاطر ګټوره ده چې موږ خپل د بچیانو دپاره ګولاپه پیدا کړو او بیا د ولس د خدمت دپاره چې موږ د ولس خدمت وکړو. داسې یو مریض یو شی زنانه ورسره هغه په ښه توګه خپل در ځای پورې ورسوو، نو په دې خاطر موږ دا خدمت وړاندې کړی دی. خوندورې دي او تاوده موټران دي، زرنجانو کې یخ وو، اسانتیاوې نه وې، نو ټکسي خو ډېر وسع موټر دی او ښه وسع سړی رسوای شي تر خپله مقصده پورې. خوشحاله دي په زرنج کې مو 11 یا 12 کسه وړل، په ټکسي کې 15 نفره د 6 نفرو پر تعداد لري، خواته اجازه نه ورکوو. په ورته وخت کې عام اوسیدونکي د اسلامي امارت د دغو خدمتونو هرکلی کوي او وایي په ښار کې د ټکسیو د نه شتون خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي وه. دوی زیاتوي د ټکسي له لارې سفر کول خوندي دي او لګښتونه یې هم کم دي. وسع رسوای شي او خپل هدف پورې ښه سهولت یې رسوي. جان چې په وروخه چې شپږ څرخه بیا په دغه بازار کې درکول، هغه به څوک مریضان څوک به دغه نه چې بس وروخه چې بس اوچته رسي خپل در کور. خوشحاله د ټکسیانې په دې لیم پیدا سوي دي، بارانونو دا یخونو شان دي د زرنجانو سره د ټکسیانو چې راوړي ډېر وسایي او ډېر تاوده مې رسي او محفوظ یې ساج او ډېر د خوښۍ احساس کوي. ډېر سواریان مې دلي چې ډېر د خوښۍ احساس کوي. د زرنجانو اوس موټران ته راوښتي دي، دوی ډېر خوشحاله دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یوازې په ترینکوټ ښار کې په کم شمېر زرنجونو دغه خدمتونه ترسره کول چې لګښتونه یې زیات او سفر کول پکښې له ستومانتیا ډک وه.